افغانستان کې د داعش د حضور په اړه د ذبیح الله مجاهد او امر الله صالح ادعوی. السلام علیکم قدرمن لیدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. امپراتور ټي وي چینل ته په خیر راشئ. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد او د پرځېدلي جمهوري نظام لومړي مرستیال امر الله صالح په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په اړه تازه څرګندونې او ادعاوې کړې دي. صالح په خپله ایکس پاڼه کې ادعا کړې چې د معلوماتو له مخې د طالبانو استخبارات له داعش ډلې سره په باګرام زندان کې د خپلو پخوانیو بندیانو د یوځای کېدو په اړه اندېښمن دي. دغه په خبره طالبانو د خپلو دغو پخوانیو بندیانو په اړه څېړنې پیل کړي دي. د دې سره ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د داعش ډلې د بشپړ ځپل کېدو ادعا کړې او ویلي دي چې تر 80 تنو پورې داعشان په دغه هیواد کې موجود دي. مجاهد د دغو داعشانو د ځپلو لپاره هم د خپلو ځواکونو د هڅو خبر ورکړی. په وروستیو کې له داعش ډلې سره د پاکستان د ملاتړ ادعاوې زیاتې شوي. د دفاع وزیر ملا یعقوب تېره اونۍ په یوه خبري ناسته کې وویل چې د دوی له بیا واک ته رسېدو سره په افغانستان کې بریدونه د تاجکستاني او پاکستاني وګړو له لوري ترسره شوي دي. هغه دا راز د دې خلاف د وسلوالو ډلو د 90 سلنه ځپل کېدو ادعا وکړه او ویل چې 10 سلنه نور هم ځپل کېږي.